السلام علیکم. ستړي مه شئ. د متخصصین اول درنو مینوالو هیله ده چې تاسې ټول به ښه اوسئ. تاسې په تیر کې د دغه ناول 5مه برخه اورېدلې وه او د 5مې برخې په پای کې تاسې اورېدلي وو چې خیبر د ښځینه واډ ته لاړ، هلته یې ماشوم ته کنوله ولګول او بیرته چې کله راته نو له متخصصې او له هغې نرسې سره مخامخ شو چې ده ته یې میسجونه کړي وه. بیا له هغې وروسته خپل اتاق ته راغی، انټرنټ یې چې خلاص کړ نو په وټساپ کې د متخصصي او نرسي پیغامونه راغلي وه. تر دې ځایه تاسې په تېره برخه کې اورېدلي وه. دا چې له دې وروسته څه کېږي التیا مې وکړئ. د متخصصې په سټوري مې ریپلای وکړه. اغلې تاسې په پروفایل لیکلي چې معصومه ډاکټره. اول مې فکر کاوه چې دا نوم بالکل تاسې سره جوړ دی، خو اوس چې ستا شوخي ګورم باید په پروفایل ولیکي چې شوخه ډاکټره. متخصص آفلاین و ځواب یې رانه کړ. پورته شوم، لږ په نورو واټونو وګرځېدم. له ځنډه مې بعضې ملګري نه ولیدلي. ناوخته اتاق ته راغلم، موبایل مې وکوت، وټساپ ته د نرسې میسج راغلی وه. خیبره ما تېره شپه لیکلي وو چې زه ستا پر ژوند کار نه لرم، مګر هیله کوم چېرته چې زه وم هلته مه راځه، هېڅ غم نه لرم چې متخصصه دې تا سره وخاندي. نرس آنلاین وه، ورته ومې لیکل ګوره ته تعلیم لرونکې نجلۍ یې، هیله کوم دغه خبرو پسې مه ګرځه. ویې لیکل ته مې نشي درک کولی، د مینې حسد او نیت کمي د تعلیم څخه لرې خبره ده. ورغبرګه مې کړه نو څه وکړم، روغتون درته پرېږدم؟ ویلې نه، مګر زه چې وم متخصص سره خوږ خوږ مه کېږه، زه کوشش کوم چې لنډ وخت کې ځان بدل کړم. ما ویل و نجلۍ هسې مو ماته دومره هواره کړې، حق حیران یم، ګوره زه ډېر فقیر ملنګ سړی یم. د غوسې سټیکر یې میسج ته ورکړ او ویې لیکل که ستا په شان یو څو فقیران او ملنګان نور هم وای دنیا به وختي سوځېدلې وای. بیا مې ولیکل زما ګرمي څه ده؟ ویلې ته هېڅ ګرم نه یې، مګر زه سوال درته کوم، یوه عاجزه هیله مې درڅخه وکړه. ومې ویل ګوره دا روغتون دی، د رسمي خبرو پرته زه د متخصص سره هېڅ اړیکه نه لرم. ویې لیکل ته وا زړه انداو کڼی یم، هېڅ نه وینم او نه اورم. ستا ارادې د متخصصې په طرف دي او د هغې ارادې ستا په طرف. په همدې وخت کې متخصصې پر لګېدلې سټورۍ زما ریپلای ته خندا راولېږله. ورسره یې میسج راغی خیبره ما نو کومه داسې ځانګړې شوخي کړې چې تا زما نوم هم بدل کړ. ما ویل د شوخۍ نور ښکر نه وي، ستا غوندې وي. ویې خندل خیر زه خو شوګیرې نه کوم. میسج ته مې د غوسې سټیکر ورکړ. ومې لیکل که زه شوګیرې کوم ته هم چې د بعضو خلکو سره کښېنې کیسې درڅخه زیاتېږي. اوږده خندا یې راولېږله، دوباره یې بیا خندا راولېږله او ویې لیکل ښه نو اوس تا هغه ته فکر شو؟ ما ویل خود مې فکر شو. په دې منځ کې نرسې میسج وکړ، ځواب دې ورک شو. ما ویل لږ صبر زه درته میسج کوم. نرسې د خفګان سټیکر راولېږلو او لیکلي وه زه پوه شوم چې متخصصې سره اخته شوی یې، هغه هم نن نوکري ده او اتاق کې موبایل کې اخته وه. ما ویل د متخصص څارنه دې هم شروع کړه. ویلې نه، په اتاق کې راتېرېدم، دروازه یې لږه خلاصه وه نو ومې لیده. متخصصې ته مې ولیکل اغلې د چا سره کیسې درڅخه زیاتېږي. ویلې چې دا زه او ته وو او دا مو دعوې وې، سټوري پورته کول به بند کړو. ما ویل دعوې اول تا شروع کړي، هر وخت زما شوګیرې یادوي. ویلې زه خو ټوکې کوم. ما ویل نو ما کوم د عیدګاه جومات کې قسم در باندې کړی. دې خبرې ته یې بیا اوږده خندا راولېږل. ویې لیکل رښتیا ستا فیسبوک پاڼه مې هم وکتله، ډېره خوندوره شاعري هم کوي. ما ویل اوس یې خوند وکړ، هغه دې هم راپسې پیدا کړه. ویلې هو په مخه راغله، ورته فکر مې شو. ما ویل د فیسبوک پاڼې نوم دې څه دی؟ ویلې اوس یې نظر ته ښایم. ما ویل سمه ده ستا خوښه ده. شیبه وروسته یې ولیکل خیبره زه ډېره یوازې یم، که هر څومره لوړ ژوند ولرم بیا هم انسان د زړه تنګۍ احساس کوي. زه کلونه د کورنۍ بیله یم، ډېر وخت وروسته کور ته ځم. دلته مشخص نږدې کس خپل پردی هم نشته راسره چې یو څه پام مې ورسره بدل شي. هر ځای په کار اخته یم، دلته کار امیز آف کې کار او بیا د اوسېدلو ځای کې هم تنها. توا سخته نه ده؟ د متخصصې میسج خفه کړم. ومې لیکل رښتیا هم سخته ده، بدون د کورنۍ ژوند کول سخت دی او بیا ښځینه ذات ته. ویلې هو که نه، انسان یو څه تفریح ته هم اړتیا لري، خو زموږ او ساسي ټولنه پابنده ده. محدودیتونه، کلتوري ټولنیزې ستونزې، دا ټول هغه څه دي چې موږ یې تړلي یو. ما ویل درک کولی مو شم، ته د اندازې پورته تکړه یې، هومره مبارزه یې چې د اظهار توري درته نه لرم. مننه یې وکړه او ویې لیکل پوهېږي زه جدي مزاج لرم، بدون د کار او ضروري خبرو په چا غرض هم نه لرم او نه په دواړو کاري ځایونو کې چا سره شخصي اړیکې پالم. یوازینی کس به دی چې
کله کله ټوکی ټکال یو نیم میسج درته کوم. ما ویل پوهیږم، اوس هم کله کله فکر کوم چې ستا یو نیم میسج زما لپاره الهي نصرت دی. ګینې تا او زه د ځمکې او اسمان هومره فرق سره لرو. وی خندل، مننه کوم، مګر هیڅ فرق سره نه لرو، دومره چې بخښونه مو مختلف دي. باور وکړه ته را باندې ډېر ښه لګي، لکه کلونه مې چې در سره تیر کړي وي. دا میسج نو هماغه د ولسي جرګې د یو وکیل خبره چې ستاسو یو ووټ راکول زما لپاره د توپ ډز دی. د متخصص میسج د توپ ډز وه. د زړه هغه لږې روغې برخې هم راته دړې وړې کړې. د ډېرو احساساتو پورته شوم، ځان مې ځمکې ته راخطا کړ. میسج ته مې د زړه والا سټیکر ورکړ. نه پوهېدم چې څه ورته ولیکم. تر هغې زما یو غزل راولیږلو چې فیسبوک کې مې پورته کړی وه او ورسره لیکلي وه. بیخي ښه غزل دی، څو ځلې مې ولوست. ما ویل نړۍ مننه، تاسو مهربانه یاست. وی لیکل، نن نوکري یې؟ ما ویل هو روغتون کې یم. ویلې زه هم نوکري یم. ما ویل ناروغان مو څنګه دي؟ ستړي کړي خو به یې نه یې؟ ویلې نه، نن یو څه آرام یم. لږ مخکې مې مور سره زنګ وهلی و، هغې سره وغږېدم. بیا مې پر سټوري ستا ریپلای ته فکر شو، ښه ډېر مې ورته وخندل. ما ویل تل خوشحاله اوسې، مورکۍ دې ښه وه؟ وی لیکل، هو الحمدلله، بیخي ښه وه، مورکه مې ډېره صحتمنده ده. ما ویل شکر، الله دې همداسې درته لري. یو څه وځنډېده. نرسې میسج وکړ. اوس ممکن زما میسج ته ځواب راکړي. متخصصه دی او ناروغ لیدلو لپاره د اتاق راووته. ما ورته وویل، ولې تا ته ما کوم وخت ځواب نه دی درکړی؟ ویلې دغه اونۍ پوره بدل شوی. ما ویل یوه خبره به درته وکړم، زه هومره مهم شخص نه یم چې چاته دې خفګان ورکړم. راځه زه او ته د تل په شان دوستان ښیو. وی لیکل، زه هم داسې غواړم. سهار او ماښام در څخه 2000 قسمونه کوم، خو دا زړه یې نه مني. د دې حالته د خلاصون لارې لټوم. نرسې ته مې ولیکل، د اوس لپاره دې پر دنده او زده کړو تمرکز وکړه. ویلې سمه ده ناصح صاحب. لیلو دې هم اتاق ته ننوته. ورځه هغې سره میسج وکړه. نرسې ته مې ولیکل، هیله کوم دغه د لیلو لفظ د خولې لرې کړه. ویلې نه یې لرې کوم، لیلو درته میسج وکړ. د نرسې په همدې میسج د متخصصې میسج راغی. وبخه لږه وځنډېدم. ما ویل رب دې وبخه، ستونزه نشته. متخصصې ولیکل، یوه پوښتنه کوم. ما ویل مهرباني. د دوو ډاکټرانو نومونه یې واخیستل. ویلې دا پیژنې؟ ما ویل هو دواړه پیژنم. څه خبره ده؟ ویلې دواړه غواړي چې زما کورنۍ ته جرګه ورولېږي، مګر زه نه غواړم. دا خبره لکه تندر داسې وه. ومې لیکل چې ته نه غواړې نو دوی ولې داسې فکر لري؟ زیاته یې کړه، زه هم نه پوهېږم. بار بار د بل چا په خوله ځوابونه رالیږي. څو ځلې مې ردې ځواب ورکړ. ما ویل دماغ یې خراب شوي دي. سم یې پوه کړه چې بیا څوک ځواب در پسې ونه لیکي. د متخصصې خبره رښتیا هم چې همداسې وه. ما هم بعضې ګنګوسیا اورېدلې وې. ډېرو کسانو کوشش کاوه چې د متخصصې کورنۍ سره د متخصصې په اړه تماس ونیسي. متخصصه تکړه ښکلې او باحیا وه. هر چا غوښتل چې د داسې نجلۍ سره ژوند جوړ کړي. زه بیا هم وایم چې زما سره روان اړیکې یو الهي نصرت وه. ګنې زموږ ډېر پرسونل زما څخه په لوړه کچه وه. خیبر ته اوس بل غم هم پیدا شو. بس لاندې لنډۍ مې ورولېږله. په لیلا ډېر خلک مین دي، بخت د هغوی دی چې لیلا پرې شي مینه. لنډۍ ته یې د خندا سټیکر ورکړ او ویې لیکل، ته ما شوخه بولي. خپلې شوخۍ ته دې فکر دی. بخښنه مې وغوښته. ومې ویل شوخي مې وکړه. ویلې ستونزه نشته، پروا نه کوي، خو دا خبره به تا سره امانت وي. هیله کوم زما او ستا په اړیکه څوک پوه نه شي. زموږ ټولنه له ما ته ډېره ښه پېژني، چون زما روابط پاک دي، خو بیا هم خلک خبرې کوي. ما ویل زما له طرفه بېغمه اوسه. مننه یې وکړه. ویلې نور درته ښه وخت غواړم، ښې شېبې ولري. متخصصه لاړه. ما هم موبایل کېښود، په فکرونو کې لاړم. اوس نو لوی غم دا شو چې خلک د متخصص د خپلېدو هڅې کوي. سهار 5 بجې د اتاق دروازه راوټکېده. پورته شوم. د عملیات خونې صفاکار وه. ویلې نوکریوال ډاکټر دې غواړي. ځان مې برابر کړ. نوکریوال ډاکټر ته ورغلم. ویل یو عاجل عملیات لرو، ترتیب برابر کړه. لاړم، عملیات خونه مې منظمه کړه. د ناروغ عملیات ترسره شول. خپل اتاق ته راغلم. تقریبا د سهارنۍ ناشتې وخت وه. د روغتون اشپز یو ګیلاس شیدې راوړې. ما مې د موبایل وای فای خلاصه کړه. څو مسلسل میسجونه راغلل. اول د متخصصې میسج ته ورغلم. لیکلي وه. مې مطلب د پیشو आवाज لیکلی وه. دوهم میسج کې سهار په خیر ویلي وه. توا د دې میسجونو به څومره خوند وه، نه پوهېږم څوک به یې درک کړي. د پیشو आवाज بیا نو خوند 100,000 چنده ښکلی کړی وه. ژر مې ولیکل.
مننه، ساسې هم سهار په خیر. هیله ده چې ښکلې ورځ به ولرئ. مسنجر ته لاړم. هلته هم د عمر او یو څو نورو ملګرو میسجونه راغلي وه، خو د مسنجر سپام ته مې فکر شو. لاړم، د یو مسار نوم څخه میسج راغلی وه. په عموم کې که فیسبوک کې څوک در سره ملګري نه وي او میسج درته وکړي سپام ته ځي. دا اکاونټ نو پیشوګی و، د سور ګلاب عکسې پروفایل ته لګولی وه او د کاوره کسې د فشار علاوه نه پوهېدم چې څوک به وي. سلام ته مې ځواب ورکړ، خو د هغې له طرفه ځواب رانغی. د فیسبوک وال ته لاړم. همدغه د پیشوګۍ په نوم اکاونټ زما پوسټونه مسلسل لایک کړي وه. نور پوهنتون ته روان شوم. تر غرمې پوهنتون کې وم. بیرته روغتون ته راغلم. لباس مې چینج کړ او نور د متخصص د لیدو په هیله ښکته پورته کېږم. واتساپ ته میسج راغی. متخصص زما میسج ته لایک ورکړی وه او لیکلی وه، سلام، غرمه مو په خیر. پوهنتون کې یاست که روغتون کې؟ ومې لیکل. د پوهنتون راغلم، اغلی روغتون کې یم. میسج یې ریپلای کړ. خیبر که نن دې لږ وخت پیدا کړی، یو خدمت راته وکړه. د متخصص خدمت وه. څنګه به مې نه کولای؟ ما ویل په سترګو امر کوه. ویل یو څو ضروري اسناد درکوم. هغه راته سکین کړه، بل چاته یې نشم ورکولی. ما ویل په سترګو چیرته دي؟ ویلې ما سره دي، روغتون کې نن سکین کړه، سبا چې راغلی ماته به یې راکړي. ما ویل خوښه مې ده. ویلې که اوس وخت لري د واټ دروازې پورې راشه، لږه به زه هم درشم. ما ویل درغلم، راځه. زه د واټ په طرف روان شوم. لږ وروسته واټ ته ورسېدم. چې څنګه د واټ په دروازه داخل شوم، نرسه د دروازې مخې ته ولاړه وه چې زه یې ولیدم. راغله، سلام، بیا څنګه راغلی یې؟ ما ویل یو خپلوان ناروغ مو بستر دی، د هغې پوښتنې ته راغلم. ویلې تا خو به د هر خپلوان ناروغ لپاره ما ته زنګ کولو، دا ځل زه ولې نه یم خبره. ما ویل فکر شوی مې نه دی، ځکه ګورم چې متخصصه را روانه ده. نرسې شونډې بوزې کړې او زیاته یې کړه. زه پوهېدم چې د همدې لپاره راغلی یې. متخصصه را نږدې شوه. نرسه په بیړه خپل اتاق ته روانه شوه. نن نو بیا متخصصه د ښایست په غرونو ناسته وه. متخصصې سلام وکړ. ویلې څنګه یې شوګیر صاحب؟ ما ویل ښه یم، مننه. پام کوه چې چا سره کینې کیسې در څخه زیاتې نه شي. متخصصې کټ کټ وخندل، زیاته یې کړه. د دې سټورۍ کور روان شه چې ما لګوله، اوس په تر کومې دا راته وایي. ما ویل کټ مټ زه هم د هغه سټورۍ د لاسه کړېږم چې ته یې راته یادوې. نن خو دې شوګیر صاحب هم کړم. بیا یې وخندل. د متخصص خندا هم داسې ولکه د سهار شبنم چې پر ګلاب پروت وي او شمال یې وښوروي، مطلب په زړه یې لیکې جوړولې. په دې جریان کې مې فکر شو. نرسې څو ځلې دروازه تعقیب کړه. متخصص زیاته کړه، خیر په هر صورت دا زما اسناد دي، سبا ته سکین ته ضرورت لرم. که نن یې سکین کړې، سبا به یې زه در څخه واخلم. ما ویل سمه ده، خو دا 2 ورځې مو عملیات نشته. مسکی شوه. شکر چې نشته، اوس څه وکړو؟ روغ خلک عملیات کورو. په خپله کیسه پښیمانه شو. ما ویل شکر چې نشته، هسې خبره مې وکړه. ویلې په دې هسې خبره د چین ته وشرمولو. ومې خندل او رخصت مې واخیستی. ماسپښین وختي د روغتونه ووتم. ښار کې مې په یو کمپیوټر کار اسناد سکین کړل. نور کور ته روان شوم. کور ته ورسېدم. مور سره مې ستړي مشي وکړه. ویلې شپه دې ښه وه؟ ما ویل شکر ادا کې، ستاسې دعاګانې. ویلې د ژړ پاکټ کې دې څه دي؟ ما ویل د پوهنتون اسناد دي. ویلې سمه ده. شیبه وروسته اتاق ته لاړم. متخصصې ته مې میسج وکړ. سلام غلی، اسناد مې سکین کړل، که دې اوس غوښتل هم دروړم یې. خو متخصص آفلاین وه. د مازدیګر لمانځه وروسته مې عمر ته زنګ وکړ. ما ویل چیرته یې عمره؟ ویلې ستاسې د کور شاوخوا یم. ما ویل دلته څه کوي؟ ویلې یو څه کار مې وه. ما ویل کوم ځای کې سره وینو؟ ویلې د ښکته پارک په طرف راځه. ما ورته وویل سمه ده. زه او عمر به اکثره وخت فارغ وخت کې ښکته پارک کې کېناستو. پارک ته ورسېدم. عمر له وړاندې پارک کې ناست و. درنو اوریدونکو، دا و د متخصص ناول شپږمه برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې یو ځل بیا اساسي چوپړ کوم، تر هغې ښه وختونه او خوشحاله